د سولې پیغام راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسې ټول درانه اورېدونکي به روغ جوړ خوشحاله او سوکاله یاست او د سولې پیغام راډیو له خپرونو سره به عمل پاتې وای. قدرمنو اورېدونکو همداسې به د ګردي میز خپرونه پیل شوه. نن په خپرونه کې د خبریالانو په ځاني خوندیتوب باندې رڼا اچوو او په دې موضوع باندې د بحث له ګډونوالو سره خبرې اترې کوو. خبریالان د ټولنې سترګې دي. دوی هڅه کوي چې رښتینی معلومات راټول کړي، خلکو ته یې ورسوي او د حقایقو په رڼا کې د ټولنې د پوهاوي او اصلاح سبب شي. خو په داسې هېوادونو کې لکه افغانستان د خبریالانو کار له ګڼو خطرونو او ننګونو سره مل وي. ډېر وخت هغوی له ګواښونو، تاوتریخوالي، فشارونو او حتی ځینې وخت له فزیکي خطرونو سره هم مخ شوي دي. د خبریالانو ځاني خوندیتوب یوازې د هغوی شخصي اړتیا نه ده، بلکې دا د ټولنې یوه ګډه اړتیا ده. ځکه که خبریال خوندي نه وي، رښتینی خبر او معلومات هم خوندي نه پاتې کیږي. په ګردي میز کې به دا وڅېړو چې د خبریالانو خوندیتوب اصلي ستونزې کومې دي، د حکومت رسنیو، ادارو او مدني بنسټونو رول څه دی او څنګه کولی شو د آزادې رسنۍ ترڅنګ د خبریالانو ژوند، کار او د دې ترڅنګ د دوی فعالیتونه په دروست ډول تر نورو ورسوو. زه سجاد شاه یم او د نن ورځې په بحث کې راسره میلمانه دي. خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل ښاغلی استاد فاروق جان منګل او د دې ترڅنګ په خوست کې د شمشاد راډیو تلویزیون خبریال اسعد څرګند. تاسو دواړو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. خیر راغلی، ستړي مه شئ. ډېره مننه الله مو خوشحاله. استاد محترم، پیل به له تاسې وکړو. خبریالانو په ځاني خوندیتوب باندې نن خبرې اترې کوو چې د خبریالانو د ځاني خوندیتوب موضوع یادېږي. دا څه معنا که په خلص یعنی لنډ ډول یا په ساده الفاظو یې اورېدونکو ته ور وپېژنئ. ډېره مننه سجاد شاه، تاسو او جناب عیسی څرګند ته سلامونه او ترڅنګ یې ټولو اورېدونکو ته سلامونه او مینه. څه ډول چې تاسو یادونه وکړه د خبریالانو ځاني خوندیتوب مسله خورا مهمه او حیاتي مسله ده. خبریالان په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې جنگي حالات پکې دي، منازعې شخړې پکې دي او یا هغه هیوادونه چې له جنګ تیر شوي دي او بیا ځلي پکې د جنګ او شخړو ویره وي، هلته خورا حساس او مهمه مسله ده. دا یو نړیوال نورم دی او د دې دپاره بیا سیفټي ټرینینګونه په لاره اچول کیږي. هغه د نهادونو له لوري چې دوی د ژورنالیستانو یا په ټوله کې د رسنیز ډګر د کارکوونکو لپاره د دوی د خوندیتوب لپاره او د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره فعالیت کوي. د خبریالانو د ځاني خوندیتوب مسئله دا ده چې د دې ترڅنګ چې دوی باید د بېلابېلو ټولنیزو، سیاسي، امنیتي، کلتوري مسایل باید ریپورټ کړي، ګزارشونه ورباندې جوړ کړي خپلو رسنیو ته. ترڅنګ یې د خلکو غږ باید ورسوي او د دوی چینلونه، اړوند چینلونه باید د خلکو یو رسا غږ واوسي. مهمه مسله دا ده چې دوی باید د ځان د خوندیتوب لپاره هم کوټلي ګامونه واخلي. د دغو کوټلو ګامونو د اخیستو دپاره ستراتیژۍ موجودې دي، پالیسۍ موجودې دي او پلانونه موجود دي. په همدې خاطر باندې ګڼ شمېر ژورنالیستان چې په افغانستان کې فعالیت کوي، د دوی دپاره د سیفټي ټرینینګونو په نامه باندې یوه لړۍ پیل شوې وه چې له دې کمرغه د ډیرو هغو کسانو روزنه پکې وشوه چې دوی د ملي او نړیوالو او یا هم سیمه ییزو رسنیو سره په کار بوخت دي. د دغو ټرینینګونو په ترڅ کې دوی ته دا ښودل کیږي چې تاسو کوم اصول دي چې باید په جنګي حالاتو کې مراعات کوئ. د ژورنالیزم یا د مطبوعاتو اخلاق څه دي، تاسو ته په کومو موضوعاتو کې دا اجازه شته چې تاسو سیمې ته لاړ شئ، خبرونه ورکئ، له خلکو سره خبرې وکړئ، یا مثلا ریسک اسسمنټ چې دی د خطراتو او تهدیدونو د کچې ارزونه شی ده، یا مثلا ترڅنګ تاسو باید له کومو چارواکو سره په اړیکه کې شئ، په تماس کې شئ، سیمه ییزو خلکو سره څه ډول باید برخورد وکړئ، لباس مو باید څنګه وي، هوټل کې باید څنګه اوسېږئ، څه ډول موټر باید په اصطلاح تاسو کرایه کوئ یا تاسو پکې سفر ولرئ، یا سیمې ته چې تاسو ځئ د خلکو سره باید تاسو چلند سره کم ته وکړئ. دا هغه کلي او ټولیز معلوماتو چې د خبریالانو د ځاني خوندیتوب په اړه البته تاسو ته وړاندې شول. موږ به په دې موضوعاتو باندې په مفصل ډول د خپرونې په اوږدو کې خبرې ولرو. دې برخه کې تاسو استاد محترم ډېر زیات کار کړی دی او خوست کې دا مهال تاسو ته یو مسؤلیت هم در سپارل شوی دی.
اصلا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه چې رامنځته شوې ده دا په کومو بخشونو کې کار کوي؟ دلته د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسأله چې مطرح ده دا یو غیر انتفاعي نهاد دی. د دې اصلا موخه دا ده چې څنګه کولی شي چې د خبریالانو ظرفیت لوړ کړي. دغه ظرفیت د دوی د مسلکي اړخه ده، همدارنګه د دوی د ځاني خوندیتوب دپاره یا مثلا ترڅنګ دوی څنګه کولی شي چې خبریالان وپوهوي او خبریالان وروزي چې دوی په جنګي حالاتو کې ځان وساتي، ملګري وساتي او ترڅنګ ریپورټ هم وکړي. همدارنګه د دوی ظرفیت لوړونه خورا مهمه مسله ده. زموږ ډیر تمرکز هم په همدې باندې ده چې موږ خبریالان وروزو، خبریالانو ته دا جرأت ورکړو چې دوی کولی شي چې ریپورټ وکړي، اما ترڅنګ د ژورنالیزم اخلاق، د مطبوعاتو اخلاق او د ژورنالیزم هغه نړیوال نورمونه هم باید مراعات کړي. تر ډیره بریده د کمیټې مسؤلیت څه ډول چې له نوم نه هم څرګندېږي چې دا د مسؤلیت خوندیتوب کمیټه ده، د نورو کورنیو او نړیوالو نهادونو سره په ګډه د یو غیر انتفاعي نهاد په توګه د ژورنالیستانو او رسنیو د خوندیتوب دپاره کار کوي. د هغو رسنیو دپاره چې دوی آزاد فعالیت ترسره کوي او یا هم هغه رسنۍ چې د دولت په اډانه او چوکاټ کې فعالیت ترسره کوي. د دوی د ظرفیت لوړونې دپاره، د دوی د مسلکي روزنې دپاره او د دوی د خوندیتوب دپاره بېلابېلې برنامې لري، له دوی سره مالي ملاتړ کوي. حتی ډېری وخت کله چې دوی په طبیعي او غیر طبیعي بحرانونو او کړکېچونو کې زیانمن کېږي، دوی سره مالي ملاتړ کوي، نور نهادونو ته یې معرفي کوي او په نهایت کې د رسنیو او ژورنالیستانو د لپاره د یو مسؤل او خوندي چاپیریال د برابرولو په لټه کې دي. تر دې وخته پورې مو په اوس وخت کې په دې وروستیو کلونو کې ستاسې کمیټې څه کړي دي؟ کولی شئ چې موږ سره یې شریک کړئ؟ کمیټه له نیکه مرغه د افغانستان په 4 ولایتونو کې فوکل پاینټ یا استازي لري او د نړیوالو ټولنو ملاتړ له ځانه سره لري. دغه کمیټه د اطلاعات فرهنګ تر چتر لاندې فعالیت کوي، یعنی جواز یې یعنی کاري جواز البته د اطلاعات فرهنګ له ریاست وزارت څخه اخیستی دی او موږ د هیواد په کچه په ټولو ولایتونو کې البته په ځانګړي ډول په زونونو کې د همغږۍ کمیټې لرو. په دغه کمیټو کې د ژورنالیستانو او د رسنیو 4 استازي برخه لري، اطلاعات فرهنګ ریاست او ترڅنګ د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د دارالانشا مسؤلیت لري. د ولایت معاون چې دی یا مرستیال والي د کمیټې د همغږۍ د کمیټې مشري په غاړه لري او په دې کې بیا د نورو کلیدي او سکتوري ادارو، دولتي ادارو وایندویان او مطبوعاتي مسؤلین غړیتوب لري. ډېری هغه کیسونه چې د ژورنالیستانو اړوندي، د رسنیو اړوندي، کمیټه د دوی د حل لپاره په اصطلاح هڅه کوي او کوشش کوي. همدارنګه په دې وروستیو کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه دا وه چې د افغانستان په کچه د ډیرو ریاستونو دپاره یې د دوی سره په تفاهم وایندویان وټاکل، یعنی رئیسان او اړوند مسؤلین دې ته راوداره کړل، قناعت یې ورکړ چې دوی باید په اړوند اداره کې یو کس د ویاند یا مطبوعاتي مسؤل یا د عامه اړیکو د مسؤل په توګه باید ولري، ترڅو د دغې ادارې هغه لاسته راوړنې، هغه برنامې او هغه پروګرامونه چې دوی لري، هغه معلومات چې دوی باید له ولس سره شریک کړي او د عامه وګړو ورته اړتیا وي، هغه باید د رسنیو په وساطت یا د ژورنالیستانو له لارې له خلکو سره شریک کړي. همدا ډول موږ په ټول هیواد کې د سیفټي ټرینینګونه یا د ځاني خوندیتوب ټرینینګونه لرو چې ژورنالیستانو ته دا ورښودل کېږي چې دوی په جنګي حالاتو کې یا مثلا په بیړنیو حالاتو کې څنګه کولی شي چې ځان وساتي، ترڅنګ مثلا دوی څنګه کولی شي چې سفر وکړي، دوی څنګه کولی شي په هوټل کې اوسېږي، یعنې ټول هغه څه چې باید د ځاني خوندیتوب په اډانه کې باید مراعات شي دغه ټرینینګونه ورکول کېږي. ترڅنګ هغو ژورنالیستانو ته چې نوي د رسنیز ډګر ته راغلي دي یا د مطبوعاتو له دغه مسلک سره یوځای شوي دي، هغوی ته هم د ژورنالیزم د اساساتو، د خبریالۍ د اساساتو په اړه ټرینینګونه ورکول کېږي. په ټولیز ډول موږ ډیرو خبریالانو ته د هیواد په کچه باندې د ځاني خوندیتوب د لپاره چې کوم وسایل دي دا سپارلي دي او دا هڅه لا هم جریان لري چې ټولو رسنیو ته، ټولو خبریالانو ته چې په افغانستان کې فعالیت ترسره کوي دا باید د ځاني خوندیتوب وسایل ولري. همدارنګه د لومړنیو طبي مرستو په اړه موږ ټرینینګونه ورکړي دي او خبریالان په دې باندې پوهول شوي دي چې خدای مکړه که چیرې دوی په یو ځای کې زخمي کېږي، زیانمن کېږي یا ملګری د څنګ ملګری په اصطلاح زخمي کېږي، څه ډول کولی شي چې د هغه د خوندیتوب دپاره، د هغه د ژوند د ژغورنې دپاره لاس په کار شي. نور ډېر موضوعات موږ لرو. موږ یو ډېر هاټلاین نمبر لرو چې ډېر کله په اصطلاح
ضرورت پې کېږي خبریالان په مستقیم ډول ورسره کولی شي چې له کمیټې سره تماس ونیسي او مرسته وکړي. موږ له هغو خبریالانو سره چې د رسنیز ډګر کې دوی زیانمن کېږي، شهیدانېږي یا ژوبل کېږي، مالي مرستې کوو. ترڅنګ موږ د عدالت غوښتنې ناستې لرو، هم د مرکز په کچه او هم په ولایتونو کې، تر څو د ژورنالیستانو دپاره او په ټوله کې د رسنیز ډګر د کارکوونکو دپاره یو ډېره ښه ارامه او مسؤونه فضا قایمه شي. مننه استاد. تاسې نمبر یاد کړ، دا نمبر نیغ په نیغه ژورنالیستان دوی سره تماس نیولی شي؟ بلې، هر کله چې هم ژورنالیستان له یوې ستونزې ولا تحدي سره مخامخ کېږي، هغه شمېره دوی کولی شي چې د ویب سایټ کې تقریبا په اصطلاح هر اونۍ بیا ځل لپاره اعلانېږي، تر څو ژورنالیستان ورته لاسرسی پیدا کړي. دوی کولی شي ژورنالیستان د هېواد په هر ګوټ کې چې له یوې ستونزې سره مخامخ کېږي د همغې شمېرې له لارې له مرکز سره تماس ونیسي او بیا موږ کولی شو چې له چارواکو، سیمه ییزو چارواکو سره هغه ستونزه شریکه کړو او د دوی په وساطت باندې هغې مسئلې ته، هغې ستونزې ته د حل یوه معقوله لار پیدا کړو. ډېره مننه استاد محترم، ډېر مؤثر بحث مو وکړ. اسحاق څرګند تاسو درګرځو، څرګند صاحب تاسې هم ډېری وختونه سیمو ته ځئ، خبر جوړوئ، راپور پسې منډې ترړې کوئ، د خپلې شخصي تجربې له مخې راته ووایئ چې یو په دې دا څومره سخته چاره ده، وروسته به بیا په نورو بحثونو باندې هم وغږېږو، ځکه تاسې خپل مسلک کې ځان رسولی دی او دا مهال د شمشاد تلویزیون خبریال یاست ولایتي. ډېره مننه. لومړی خو ټولو اورېدونکو ته سلامونه استاد محترم ته. رښتیا هم ده چې خبریالي یو ډېر سخت کار دی او په ریپورټ کې کار کول بیا کله چې یو څوک یا خبریال په ساحه کې کار کوي عملا، نو دا له ډېرو چیلنجونو سره مل کار دی. ځکه خپله شخصي تجربه وایم یا د ملګرو تجربه وایم، تر ډېره په دغسې بحراني حالاتو کې چې ملګري سفر کوي یا یوې دغسې سیمې ته ځي چې هلته ممکن خطرونو سره مخ شي، تر ډېره لکه استاد محترم چې اشاره وکړه، موږ په پوهنتون کې هم دا ویلي، بېلابېلو ټرینینګونو کې هم دا یادونه موږ ته شوې ده. او خپله پکار دا ده چې خبریالان تر ډېره هغه د سیمه ییزې رویې له مخې هم دوی د خپل ځان د خوندیتوب لپاره ځینې لارې چارې پیدا کړي. د چاپېریال ارزونه له وړاندې ډېره مهمه ده. استاد محترم اشاره وکړه چې کله یو څوک یا یو خبریال یوې ساحې ته سفر کوي، باید لومړی د همغه سیمې په تړاو بشپړ معلومات ولري چې هلته څه تهدیدونه موجود دي چې له وړاندې په دې برخه کې باید تیاری وي. د دې وراخوا سیمه ییزو سرچینو سره یا امنیتي سرچینو سره تماس ډېر ضرور دی، ځکه دا همدا د نن تجربه وایم. مثلا موږ غلام خان فرضي کرښې ته سفر درلود، له دې وړاندې چې هلته موږ لاړ شو، لومړی موږ د همغه ساحې امنیتي چارواکي په جریان کې کړل، ترڅنګ ولایت مقام په جریان کې کړه او خپله دلته په خوست کې د خوندیتوب کمیټه موږ په جریان کې کړه. او د دې وراخوا پکار دا ده چې خپل دفترونه یا نږدې کسان هم یو خبریال په جریان کې چې دی دغسې یو ساحې ته سفر کوي، نو په دغسې حالاتو کې خبریال کولی شي چې له یوې سیمې په خوندي توګه بیرته راوګرځي. یوه بله مهمه خبره لکه ما چې وړاندې یادونه وکړه، د جغرافیې پیژندنه ډېره مهمه ده چې یو ساحه کې خبریال کار کوي. مثلا که موږ غلام خان ته نن سفر کاوه، هلته خدای مکړه څه ستونزه پیښیږي، موږ باید یوه بدیله لار یا یوه بدیله طریقه ولرو چې له هغې ځایه بیا بیرته موږ څه ډول راستانه شو یا راووځو. نو دې ټولو طریقو ته یا لارو ته فکر کول پکار دي، دا زده کول پکار دي، تر څو خبریالان ملګري له دغسې خطري حالاتو خوندي راووځي. څرګند صاحب ډېری سروکار دی له خبریالانو سره دی، ناسته پاسته د خبریالانو سره ده، ژورنالیستانو سره ده. د کله کله چې تاسې خبرې سره کوئ، بانډار سره کوئ یا ناسته سره کوئ، ستا په نظر آیا دا اوس د خوست خبریالان په دې باندې پوهېږي چې دوی په دا ډول شرایطو کې څه وکړي؟ مثلا چا سره تماس ونیسي؟ لکه تاسې د نن ورځې تجربه یاده کړه چې کله تلئ، مخکې له مخکې مو هغه اړوند ارګانونه ادارې مو په جریان کې کړې. که چېرته یو نوی خبریال یا نوی کس غواړي ژورنالیست په یوه موضوع باندې راپور چمتو کړي، آیا دا معلومات اوس وخت کې دوی ته شته؟ زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې به رسنۍ دغسې خبریال دومره جدي موضوعاتو ته ساحې ته نه باسي. دا به خپله هغه د رسنیو په کمزورۍ هم دلالت وکړي که چېرته دغسې غیر مسلکي کسان یا بې تجربې کسان دوی دومره سختو شرایطو سره مخ کوي. تر ډېره په اوسنیو شرایطو کې چې په خوست کې کوم خبریالان کار کوي یا دوی د ریپورټ په برخه کې کار کوي، تر ډېره
یو خو دا چې مسلکي دي د همدې برخې فارغ ملګري دي، ترڅنګ یې په دې برخو کې دوی روزنه ترلاسه کړي، بیا خپله د همدې ملګرو ترمنځ هغه تجربې چې دوی ورسره مخ کېږي دا سره شریکې شوي دي، او همدا علت دی چې تر ډیره په دې برخه کې په خوست کې خبریالانو ته جدي ستونزې نه دي پېښې شوي. موږ خپله د استاد محترم شتون یا د خوندیتوب کمیټې شتون په دې برخه کې یوه ډیره ښېګړه بللی شو چې په بېلابېلو وختونو کې په شخصي توګه یا په ځینو ډله ییزو پروګرامونو کې خبریالانو ته دا چلونه ورزده شوي دي تر څو دوی څنګه ځانونه خوندي کړي. تر ډیره که نوي خبریالان دې برخې ته راځي، په کار دا ده زما مشوره به دا وي چې لومړی د دغسې چیلنجونو سره دوی عملا ځانونه عادت کړي، په دې برخه کې کار وکړي او له لومړۍ ورځې دومره جدي خطر په غاړه وانخلي چې که بیا دغسې مسایلو سره پیښیږي مخامخیږي دوی د همغه شرایطو د وتلو توان ونه لري. هغه شخصي تجربې د خپل ځان تجربې چې ته غواړې له ژورنالیستانو سره یا هغه چا سره چې دا مهال زموږ غږ اوري شریکې کړي، هغه به څه وي د خبر جوړونې په برخه کې؟ نه یوازې د همیشه دپاره جنګي حالات نه وي، همیشه دپاره سخت حالات نه وي، اساس شرایط نه وي، بیا هم خپله شخصي تجربه دې څه ده چې ته غواړې د دوی سره شریکه کړي؟ ځکه غواړو چې دغه بحث یو څه اما پوهوي شکله غوندې هم وي. بالکل. زه خپله تر ډیره چې کوم له تکتیکه کار اخلم، زما ډیر فوکس د دې ترڅنګ چې موږ دغه سیمو هغه ته ځو، یو خو د حکومت یا ځایي امنیتي کسانو په جریان کې کول، د دې وراخوا په کار دا ده چې سیمه ییز خلک تا سره په دې برخه کې ډېر همکار وي، د هغوی سره ته په تماس کې، لکه مثلا زه په سویل ختیځ زون پکتیکا یا خوست کې شمشاد تلویزیون سره کار کوم، دلته ریپورټ جوړوم. په دې ټولو ولایتونو لرو پرتو سیمو کې ما په هره سیمه یا ولسوالۍ کې دغسې یو څوک پیدا کړی، مثلا که په ما چېرته شپه راځي یا چېرته خطر سره پیښیږم، زه همغه خلکو نه د همکاري غوښتی شم چې هغه یا ماته شپه راکړي یا ما یو مناسب ځای ته ورسوي. نو دا یوه ډېره مهمه خبره ده د خبریال لپاره چې دوی سیمه ییزې سرچینې ولري، ترڅنګ یې د جغرافیې سره بلدوالی ډېر مهم دی چې دوی جغرافیې سره یو څه ناڅه بلد وي تر څو دوی په یا دغسې شرایطو کې چې مشکلو سره پیښیږي بیا له همغه سیمې د وتلو چاره ولري. ترڅنګ یې د خبرونو د پوښښ یا د ریپورټونو د پوښښ په برخه کې په کار دا ده چې سړی په رواني لحاظ ښه وي، ملګرو سره مشوره وکړي، په یوې مشورې سره یوې سیمې ته یو ځای ته تګ وکړي. تر ډیره په دې برخو کې دا تکتیکونه زما لپاره ګټور او زه فکر کوم که ملګري هم ترې استفاده کوي دا به ډیره ګټور، ځکه زموږ یوه دغسې ټولنه ده چې کلیواله ټولنه ده، تر ډیره موږ په دغه شرایطو کې بیا له همدې سیمهوالو ډیره ګټه اخیستی شو. ډیره مننه استاد محترم، تاسو ته درګرځو. پخپله د خوست د رسنیو وضعیت څه ډول ارزوه؟ ځکه نږدې ورسره پاتې شوی یا ډېری وختونه تماس ورسره نیسئ، شخصا موږ سره مو همیشه تماس نیولی دی، راغلي یې دلته مو احوال اخلی. زه په ټولیز ډول د خوست د رسنیو له وضعیت او هغه څه چې دوی ترسره کوي خوښ یم. موږ په ډېرو مجالسو کې نه یوازې په خوست کې بلکې په کابل کې کله چې هم دغه بحث رامنځته شوی، د خوست د رسنیو او د خوست د خبریالانو ملاتړ کړی او د دوی د سرښندنو، د دوی د مسلکي برخورد چې له مسایلو سره کوي، د هغوی مو په اصطلاح تقدیر او ستاینه کړې ده. مهمه مسله دا ده چې رسنۍ باید د هغه څه چې سکوپ اپ ورک ورته وایي هغه باید وپېژني. یعنې که کله چې رسنۍ دا وپېژني، خبریالان دا وپېژني چې زما مسؤلیت څه شی دی، زه د کوم کار دپاره ګمارل شوی یم او د دوی اهداف یا ستراتیژیک اهداف څه دي، بیا اصلا ستونزې نه رامنځته کېږي. زما خواهش او هیله به هم همدا وي چې هغه کسان چې نوي دغه ډګر ته راځي یا علاقه لري چې راشي یا محصلین دي چې تازه دمې له پوهنتونونو فارغېږي او بیا په رسنیز ډګر کې کار کوي، هغوی ته باید د ژورنالیزم او په ټولیز ډول د مطبوعاتو د قوانینو د اصولو نورمونو په تړاو باندې زده کړې ورکړل شي. زموږ هڅه دا ده چې په پوهنتون کې موږ محصل ته د دې ترڅنګ چې په اصطلاح د مسلکي مضامینو په اړه زده کړې ورکوو، زموږ هڅه دا ده چې دوی په رواني لحاظ دې ته چمتو کړو چې او دوی باید وپوهول شي چې ژورنالیزم تر ډېره بریده داسې یو مسلک نه ده چې موږ ترې سرمایه داره شو، پیسې وګټو، بلکې که چیرې زموږ دغه ویژن، زموږ دغه ستراتیژیک فکر دا وي چې موږ باید د خلکو او د عامه وګړو د اذهانو د تنویر او روښانه کولو دپاره کار کوو. زموږ هیله دا ده، زموږ هغه میشن دا دی، زموږ ماموریت دا دی چې موږ خلکو ته ریښتونې او کره او
د حقیقتونو پر بنیاد اطلاعات او معلومات ورکو او دغه د انسان اړتیا چې معلوماتو ته دغه تندی خړوبه کوو بیا نو ستونزې نه راپورته کیږي. ډیری وخت که چیرې ژورنالیستان د ژورنالیزم هغه اصول مراعات کړي، هغه نورمونه چې منل شوي دي په نړیواله کچه منل شوي دي، بېطرفي ده، ناپیالتوب ده، دقت ته کراتوب، دغه شیان مراعات شي اصلا ستونزې نه راپورته کیږي. په ټولیز ډول که زه خپلې خبرې راونغاړم د خوست په رسنیو باندې، د خوست په ژورنالیستانو باندې حساب کیږي. دغه حساب په مرکز کې هم کیږي، دغه حساب ور باندې دولت هم کوي. له نیکه مرغه موږ له ډیرو ولایتونو څخه په دې برخه کې مخکې یو. لله الحمد موږ شاوخوا 18 رسنۍ لرو چې په رسنیز ډګر کې زموږ د خبریالانو شمېر یا په ټولیز ډول هغه کسان چې په رسنیز ډګر کې کار کوي په سلګونو ته رسیږي. مننه استاد. له تا نه د وروستۍ پوښتنې په توګه که ووایې خوست رسنۍ باید په کومو برخو کې ډېر تمرکز وکړي؟ هغه د ځنې خوندیتوب موضوع باندې تاسو ډېر مؤثرې خبرې وکړې، د یو تجربې په اساس یې تاسو څارلې وي. باید د کومو برخو کې دوی ډېر تمرکز زیات کړي، برنامې زیاتې کړي تر څو ولس ته رښتیني معلومات ورسوي؟ مهم مسله دا ده چې کله چې موږ له مسایلو سره مسلکي برخورد وکړو، د خلکو هغه رسا غږ واوسو، د خلکو رښتونې ستونزې راپورټ کړو، دا زموږ مسلک دی. مهمه مسله دا ده چې اول ژورنالیستان او هغه کسان چې په رسنیز ډګر کې کار کوي هغوی باید وروزل شي. دوی ته باید دا وروښودل شي چې تاسو له مسایلو سره څه ډول برخورد وکړئ، کوم موضوعات په کوم وخت کې راپورته کوئ، یا مثلا کومه موضوع په کوم جوړښت کې په کوم ژانر کې راپورته کیږي. دا مهمه مسله نه ده چې په هر موضوع باندې ریپورت جوړ شي، دا مهمه مسله نه ده چې په هر موضوع باندې یوه خپرونه جوړه شي، دا مهمه مسله نه ده چې په هر موضوع باندې یو خبر جوړ شي. ډېر نور ژانرونه شته چې موږ باید په هغه قالب او په هغه چوکاټ کې په هغه مسله باندې ریپورت وکړو. یعنې مهمه مسله دا ده چې خبریالان باید په مسلکي ډول وروزل شي. بله تر ټولو مهمه مسله دا ده چې هر مسلک کوډ اف ایتکس لري، یعنې اخلاق لري. موږ په ژورنالیزم کې هم کوډ اف ایتکس لرو. که چیرې موږ هغه ایتکس هغه مراعات کو، موږ اصلا له ستونزو سره نه مخامخ کیږو. کله چې ډیری وخت مسایل راپورته کیږي، ستونزې راپورته کیږي، جنجالونه راپورته کیږي، کله چې موږ دغه مسایل تحلیل کړي دي، بررسي کړي مو دي، ډیری وخت ستونزې د خبریالانو له لوري وي. او علت هم همدا وي چې هغه خبریالانو مسلکي برخورد له موضوعاتو سره نه وي کړی، سرزوري کړي وي، یا هم هغه اخلاقي کوډونه باید مراعات شي، هغه نه مراعات کړي. بالاخره دا په یعنې دا د یوې رسنۍ لپاره تر ټولو مهمه مسله دا ده. خو دې ته کم متوجه هم په رسنیو کې شوې ده. اصلا ډېر داسې موضوعات شته چې رسنۍ بیخي ورته متوجه هم نه دي. تاسو پوهېږئ موږ په خوست کې ما مخکې یادونه وکړه 14-16 رسنۍ لرو، خو له بده مرغه زموږ هیڅ رسنۍ مارکیټینګ سټراټیجي نه لري، هیڅ رسنۍ مارکیټینګ پالیسي پیژني هم نه چې زه د خپل رسنۍ د بقا او پایښت لپاره له کومو چینلونو باید استفاده وکړم، څه ډول باید مارکیټینګ ورته وکړم. یعنې تاسو بهتره معلومه ده او تاسو په دې فیلډ کې کار کوئ چې رسنۍ په اعلاناتو باندې ولاړې دي. موږ نه پوهېږو چې موږ له ډونر سره څه ډول تماس ونیسو، موږ نه پوهېږو چې موږ د خپلې رسنۍ له لارې څنګه اعلانات پیدا کړو. بنان دا د یو مسلکي ژورنالیست، دا د یو مسلکي خبریال اوس مسله مهمه نه ده. کله چې د مسلک مسله مطرح کیږي، مسلکي یا د مسلک او دغه اطلاق په هغه چا باندې کیږي چې د ژورنالیزم په ډګر کې عملاً بوخت دی، 15 کاله کار کړی دی، نو دا د هغه کس نه چې 4 کاله ژورنالیزم وایي او فارغېږي ښه کار کولی شي. بنان ټول هغه کسان چې په دغه ساحه په دغه فیلډ کې کار کوي هغوی باید مسلکي وي، هغوی باید د ژورنالیزم اصولو ته وفادار وي، هغوی باید مارکیټینګ سټراټیجي باندې پوه شي، هغه باید مارکیټینګ پالیسي باندې پوه شي، هغوی باید د ژورنالیزم په اخلاقو باندې خبرې وي، هغوی باید د دولت او د نظام پالیسي باید ومني. تاسو پوهېږئ په هیڅ نړۍ کې ازادي نشته، البته د مطبوعاتو ازادي. کله چې موږ د ازادي خبره کوو په انګلیسي کې یوه اصطلاح ده او دا یو د عالم له خولې اصطلاح ده چې there is no absolute freedom، هیڅ چیرته هم مطلق ازادي نشته. مهمه مسله دا ده چې یو شمېر ارزښتونه موږ باید د ځان لپاره تعریف کړو، ملي ګټې باید تعریف کړو. اوس دغه وروستۍ مسله د ټرمینالوژي په برخه کې چې وه، مثلا د پاکستان نظامي رژیم، دا باید په رسنیو کې باید وکارول شي، دا د دولت پالیسي ده. یعنې له دې سرغړونه بیا په اصطلاح یو جرم ګڼل کیږي. علت دا ده چې دا د نظام پالیسي ده، که ته یې نه مراعاتوې دا په دې معنی چې ته سرزوري کوې. نو بنان موږ باید د نظام پالیسۍ، د نظام سیاست په پام کې ونیسو، موږ باید ټولنیز او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسو، موږ باید هغه سیاست چې زموږ هیواد لري هغه په پام کې ونیسو، په ځانګړي ډول هغو موضوعاتو کې چې هغه حساسیت پارونکي دي، هغه د قومونو په منځ کې مسله وي، هغه د ژبې په سند باندې مسله وي، او یا هم د هیوادونو په منځ کې فاصله او مسله وي. بنان مهمه مسله دا ده چې موږ هغه ارزښتونه د ځان لپاره تعریف کړو چې دغه ارزښتونو په اډانه او چوکاټ کې باید موږ مخکې لاړ شو. ډېره مننه استاد، ډېر په زړه پورې او ډېر بهترین بحث مو وکړ، زما لپاره ډېر جالب و.
زما باور دا دی چې اورېدونکو به هم ګټه ترې اخیستې وي. وروستۍ پوښتنې په توګه احساس څرګند، تاسو درګرځو ژورنالیزم په ډګر کې تاسې پراخه تجربه لرئ، ډېر کار مو وکړ، بیا مو تصویري رسنیو سره کار وکړ، ځان پکې څومره خوندي احساسوئ؟ بالکل دا چې په اوسنیو شرایطو کې تر ډېره لکه استاد محترم چې خبره وکړه د اصولو د مراعاتولو سره به زه فکر کوم هیڅ خبریال ته د دې خطر نه وي چې هغه په خبریالۍ کې ځان خوندي احساس نه کړي. نو د خبریال لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه اصول چې د همدې مسلک لپاره رامنځته شوي دي همغه تطبیق شي، د همغه ګټه واخیستل شي. نو زه فکر کوم کوم خطر به نه وي یا څوک به دا فکر نه کوي چې یو څوک ځان خوندي احساس نه کړي. زه خپله تر ډېره کوښښ مې دا کړی دی د خوست یا د سویل ختیځ زون د هغه کلتوري مسایل یا نور هغه مسایل چې په دې ولایتونو کې شته تر ډېره مې ځان ورسره بلد کړی، تر څنګ مې د جغرافیې په برخه کې تر ډېره دا شیان زده کړي، د خلکو هغه سلوک او چلند مې زده کړی، تر څنګ هغه سرچینې چې په دولتي کچه دي تر ډېره مادي تقاني کړي دي چې د ضرورت یا اړتیا پر وخت کې موږ سره همکاري وکړي. نو ځان خوندي احساسوم او فکر کوم چې حالت ډېر ښه دی. زه کوم بخښونه ستا یاد کړل دا ضرور دی، موقعیت پېژندنه، جغرافیه پېژندنه، کلتور، عنعنات، ځوانانو سره اړیکې، منابع، سرچینې، سیمه ییزې اړیکې. بالکل که یو خبریال دا ونه پېژني زه فکر کوم دا تر ټولو جدي خطر دی چې که د شیانو سره دی بلد نه وي، که د یوې ټولنې له کلتور سره دی بلد نه وي، دی به هلته څه ډول د همغه ټولنې ارزښتونو ته درناوی کوي، پام به کوي. نو که د یوې ټولنې زموږ تاسو غوندې په ټولنو کې د یو چا ډېر کم ارزښت هم پام ونه شي، دا ډېره په بده ګڼل کېږي او د خبریالانو یا د یو چا د مرګ لامل هم ګرځېدلی شي. نو دا تر ټولو مهم او اساسي بحث دی او په دې برخه کې باید خبریالان ډېر پام وکړي او دا شیان زده کړي. کله چې دوی په یوه رسنۍ کې کار کوي د همغه سیمې له کلتور سره، له عنعناتو سره، له مذهب سره، د ټولو شیانو سره باید دوی بلد وي او په همغه چوکاټ کې مخې ته ولاړ شي. ډېره زیاته مننه ښاغلی څرګند او استاد منګل صاحب چې وخت مو راکړ، استودیو ته مو تشریف راوړ او په ډېره مهمه موضوع مو راسره خبرې وکړې. ډېره مننه، خوښ اوسئ. دوستانو زموږ ګردی میز هم په همدې ځای پای ته ورسېده. د خبریالانو په ځاني خوندیتوب او د دې ترڅنګ په راپور جوړونه باندې مو معلومات در سره شریک کړل. هیله ده چې بحث به ستاسې لپاره هم په زړه پورې تمام شوی وي. ما سجاد شاه ته اجازه راکړئ، هر چیرې چې یاست بریاوې مو غواړم.